د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود پر نړیوال غږ کړی دی باید زموږ ملاتړ وکړئ او دا سیمه مه پرېږدئ. احمد مسعود ویلي باید د مقاومت ډلې ملاتړ وشي. هغه فرانسې، تاجکستان، روسیې ته هم سفرونه کړي دي چې آیا د دې سفرونو نتیجه به څه وي او د څه لپاره یې سفرونه کړي. خو سفرونه معلوم دي چې سفرونه داسې ښکاري چې احمد مسعود د مقاومت د ډلې لپاره یې سفرونه کړي وي ترڅو یو هیواد یې ملاتړ وکړي او یو څه ورته ورولېږي. طالبانو کوم څه نه دي ویلي او نه یې هم هغه حکومتونو ته غبرګون ښودلی که چیرې له دوی سره مرسته وکړي. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. احمد مسعود وایي که د مقاومت ډلې ملاتړ وشي نو موږ به ډېر پرمختګ وکړو. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود له بریتانوي مجلې سره په مرکه کې ادعا کړې چې د دوی ځواکونو په تېرو 2 ورځو کې په بېلابېلو ولایتونو په تېره بیا پلازمینه کې د طالبانو په مرکزونو بریدونه کړي دي. نوموړی ادعا کوي چې د لومړۍ ډلې وروستی برید کلا په 50مه مترۍ کې د طالبانو تر واک لاندې کړې وه او د لویدیځو وسلو په مرسته د طالبانو ماتول 100% کې شوني دي ځکه دغه ډله طالبانو ملاتړ نه لري. مسعود ډلې د ادعا هم کړې وه چې طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست امیر خان متقي سره په خبرو کې متقي ورته د وزارت وړاندیز کړی و. خو مسعود د انتقالي حکومت د جوړولو، د انتخاباتو ترسره کېدو او د اساسي قانون د طرحې د جوړولو غوښتنه کړې ده. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان تر بیا خیر چارې.